السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه سره محترمینو شه جوړ است په خیر است کړه د الله رب العزت غواړم چې جوړه په صحت منظم اوسېږي. ورون محترمینو نن ویډیو د برکت چې څنګه کولای شو په ورځ کې $10 وګټو، یعنی په ورځ کې موږ $10 وګټو څنګه کولای شو. نو سیستر علیکم چې موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، چې هر پوښتنه چې لري په کمنټ کې موږ ته ولیکئ، ان شاء الله صحیح پوښتنه به جوابیږي. نو هلته به ټي سی ای اف جي په غټ حرف په کوچني حرف باندې نوشته کوي. بیا به سرچ ورپسې وکړئ، نو اولنی چې راځي دا زموږ یوټیوب چینل دی ټي سی اف جي، په دې به کلیک وکړئ. نو بیا ولاړ شئ زموږ چینل ته کله چې ولاړل نو بیا سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ. سبسکرایب بټن باندې چې کله کلیک وکړئ نو بیا په څنګ کې د ګنټې نشان باندې هم کلیک وکړئ، تر څو چې موږ هر نوی ویډیو ټول نه مخکې تاسو ته ورسېږي. دا به آل کړئ. نو زه ویډیو پیلوم. نو ورون محترمینو د ویډیو په ډسکرپشن کې به ته داسې یو لینک پروت دی، داسې یو لینک به ته پروت دی د ویډیو په ډسکرپشن کې. نو په لیک باندې چې ودرځو چې ډسکرپشن شی چې ډسکرپشن څه ته وایي. نو ورون محترمینو ډسکرپشن دغه شي ته وایي. کله چې مثلا موږ په دغه ویډیو باندې کلیک کوو، په دې ویډیو چې کله کلیک وکړه نو ماتل ورته کوو ویډیو پلی سلیکټ. نو دا دی ویډیو چې کله پلی کېږي دغه ځای نه دی، په دغه ځای باندې به ته کلیک وکړې، په دغه ځای باندې په دې چې کله کلیک وکړئ نو کله چې په دې باندې داسې کلیک وکړئ دلته چې ته هر شی راځي دغه ځای کې، نو دې ته ډسکرپشن وایي. زه اوس بله ویډیو راخلم، دا ویډیو زه دې لاندې دا ویډیو هم نه دغه ویډیو دې ویډیو لاندې ما ډسکرپشن کې یو لینک ایښودلی دی، نو دا ویډیو ده. نو ته یې د ډسکرپشن و دغه ځای ته ډسکرپشن وایي. کله چې په دې ته کلیک وکړئ دغه بس دا دی، دلته ما نوشته کړی دی آنلاین ورکینګ ان افغانستان ان آل کنټري، دا ما ډسکرپشن کې ورکړی دی. نو دا ډسکرپشن دغه ځای ته وایي. دې ځای کې به یو لینک پروت دی، ته چې کله په لینک باندې کلیک وکړئ دغسې یو لینک په هغه ډسکرپشن کې پروت دی. کله چې په ډسکرپشن باندې چې ته داسې کلیک وکړې، خالص یو کلیک ورباندې وکړې نو ته داسې براوزرونه راځي. نو زه دا کروم براوزر ډېر ښه براوزر دی، هر چې تلیفون کې هم دغه ایښي، نو دا کلیک کوم بیا مې براوزر ته دا دلته راوستلم. نو ورون محترمینو هلته لږ مشکل پیدا شو. نو ته چې کله په لینک باندې کلیک وکړئ، خالص یو کلیک ورباندې وکړئ، دلته به ته براوزرونه درراسي، دا براوزر دی، دا براوزر دی، دا براوزر دی، دا ټول براوزرونه دي. نو زه په دې ټولو کې دغه براوزر انتخابوم. کله چې په دې براوزر ما کلیک وکړم نو ته داسې یو انټرفیس راځي. ته دلته فقط د ساین ان باندې کلیک وکړئ، نور هېڅ کار مه لرئ. فقط د ساین ان باندې چې کله کلیک وکړه نو دلته خپل ایمیل ورکړئ، جیمیل. کله چې دلته جیمیل زه ویډیو سکیپ کوم جیمیل ورکوم، دلته مې جیمیل ورکړی. اوس بیا بعدي باندې کلیک کوم، دلته هم پاسورډ ورکوم. نو کله چې مې دلته کوډ ورکړی نو بیا دلته په دې باندې کلیک کوم، بعدي باندې کوډ غلط خطا ودرېږي، نو بعدي باندې کلیک کوم. دا دی دلته نیور سیو دا هم تماس وهم. نو دلته شمارې ته لږ مشکل پیدا شو، ته به انشاءالله دا شان به ته انشاءالله نه راځي، دا بس لږ ته مشکل پیدا شو. نو شمارې ته د زنګ راغی، اوس کوډ دلته ورکوم، بس خلاص. سلام، برای استفاده از تایید تلفنی گوگل از شما متشکریم. به یاد داشته باشید نباید این کد را با کسی به اشتراک بگذارید و هیچ کسی از گوگل هیچ وقت این کد را از شما نخواهد پرسید. کد شما این است 824 تکرار می شود. کد بس شما این دغه د ورون محترمینو دا ستپ مخکې موقع کې کوډ راته ولی، نو بعدي باندې بیا کلیک کوم.
دلته کلیک دلته ډاونلوډ آپشن راغی په دې ډاونلوډ آپشن باندې وکړي تی ته به دا جنجال نه زنګ به تی ته نه راځي فقط جیمیل مو چې کلیک وکړه بس به ډایرکټ ډاونلوډ آپشن راځي کله چې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته زه پلی سټور ته به لاړ شئ کله چې پلی سټور ته ولاړئ دغه انسټال بټن به ورباندې کلیک وکړئ انسټال بټن باندې کله چې انسټال بټن باندې کلیک وکړو نو دا به ډاونلوډېږي زه ویډیو سکیپ کوم ویډیو اوږده نه سي تر هغو مهال چې دا ډاونلوډېږي زه ویډیو سکیپ کوم نو دا د ورور محترمینو ما انسټال کړی دا د اوپن بټن باندې کلیک کوم کله چې مې اوپن کړئ دلته لږ لوډینګ غواړي مقصد نو دا دی دلته زه په دلته تی کولی شئ میش ولګوئ میش څخه پیسې راسوئ ډېر طریقې دي پوسټ وکړئ پوسټ طریقې سره کولی شئ پیسې ترلاسه کړئ پوسټونه ګورئ بس کولی شئ پیسې ترلاسه کړئ نو دا د په دې باندې به کلیک موږ وکړو دلته وګوره دلته بس تی کوم جیمیل مو چې هلته مخکې ورکړی او هغه ځای کې دلته بیرته هغه جیمیل ورکړئ چې درته هغه جیمیل د باندې کلیک کوو ساین ان ویت ګوګل نو دلته دغه جیمیل ما هلته هغه ځای کې و دغه جیمیل ما ورکړی نو دلته بیرته هغه جیمیل انتخابوم نو دا دی زه ساین ان سورم په شي کې دا د زه ساین ان سورم په شي کې نو دا زما دغه د زما آی ډي دا د زما آی ډي انشاءالله روانه ویډیو په دې باره کې چې د پیسې چې شته لیږل کېږي او څنګه کولی شو دې سره پیسې راوباسو سمدور محترم د الله په امان ښه وخت